د تاریخ په کتابونو کې راغلي دي چې د حضرت علی رضی الله عنه پیدائش بیت الله شریف کې دن نشوي او د حضرت علی سے بل خصوصیت ده چې وړو ماشومانو کې ډومبه ایمان وروړون کې دی د اتو یا 9 کالو په عمر کې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړ حضرت علی المرتضی رضی الله عنه بارک نبی پاک فرمائی یا علی انت منی بمنزلت هارون علیہ السلام لموسی علیہ السلام غیر انه لا نبی بعدی اے علی سے استا ما سر تعلق و نسبت دا سے مثال لري لکه حضرت هارون چې د حضرت موسی علیہ السلام سره لرو یعنی ته ما ته نږدې او زما ضرور پشانتی خو هارون علیہ السلام خو نبی او زمانه بعد دنیا ته بل پیغمبر نه پیدا کیږي او بل پیغمبر ته ضرورت نشته نو دا د علی سے لوی مقام دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د چا چې ما سره مینه او ما دوست غنی نو حضرت علی سے هم دوست غنی او د سره به مینه وی حضرت علی رضی الله عنه د عشره مبشرون دی کسانو نه دی چې په دنیا کې په د جنت زیری راغلی او حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هغه هستی ده چې د رسول الله مبارک کشر او محبوب لور سیدۃ نساء اهل الجنه فاطمه الزهرا رضی الله عنها د په نکاح کې و د حضرت عثمان ذی نورین رضی الله عنه نرستو په اتفاق د موجوده صحابه کرامو دا د مسلمانانو خلیفہ ګرځیدل او حضرت علی سے په اخره کې بیا شهید کړي شوی دی عبدالرحمن ابن ملجم ظالم په تور باندې دیواله د حضرت علی رضی الله عنه بارک رضی چې کله د خیبر جنگو نو یو قلاوه چې هغه ډیره مضبوطه وا او نه فتح کېدله امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه خصائص کبرا کې لیکلي دی او د حدیث په کتابونو نورو کې مراغلي دی دا حدیث د الله پیغمبر فرمایل چې سباله بزدا جنډا یو سړی له بیا ورکوم هغه سړی د الله رسول سره ډیره زیاته مینه لري او د الله پاک او د الله پاک د رسول د سره ډیره زیاته مینه ده د کمال خبره خدا ده د هر مؤمن د الله رسول سره مینه وي خو د کمال خبره ده چې د الله پاک او د الله پاک د رسول هم د سره ډیره زیاته مینه ده د شپې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره فرمایله هر صحابي الله ته سوال کوي چې یا الله دا نعمت ما تراکی ځکه پیغمبر کریم فرمایلیو دا جنډه به سباله یو داسې سړی له ورکوم چې د الله او د رسول سره ډیره مینه ده او د الله او د رسول د سره ډیره مینه ده او الله به د په لاس باندې دا قلا فتح کوي نو هر صحابي تهجد کې د شپې مانځ کې جړاګانې کوي او د الله جل جلاله نه سوال کوي چې یا الله دا نعمت ما تراکی کلا چې سحر سو رسول الله صلی الله علیه وسلم تپوسو کو این علی چرت دے علی المرتضی رضی اللہ عنہ صحابہ کرام و تعرض کد اللہ پیغمبر اغا خپل خیمہ کی بیمار پروتے سترگی ڈیری جاتی خوگیگی دیو جن بہر نشراوت لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل مال راولے حضرت علی رضی اللہ عنہ وائی کلچ دا اللہ دا پیغمبر پا مخ کے حاضر کڑے شما دا اللہ پیغمبر خپل لاڑ مبارک زما پستر کو باندی ٹکڑلے
او زما سترګې چې کله د رسول الله مبارک لاړې ورته ورسېدې داسې جګې جوړې شوې چې تر مرګه بیا زما په سترګو باندې بیماري رانله بالکل په هغه ټایم صحیح شوي ګویا چې زما دا سترګې بیخي خوږې شوي نه دي راته دا جنډه والا او په دې قلا د یهودو باندې ورشه الله تعالی د حضرت علی صاحب په مبارک لاس باندې هغه فتح راوست دا د علی صاحب کمال دی لوی فقیه دی علی رضی الله عنه هغه هستی ده چې د هغه لاس کې تورم وا عبادت اول نمبر او قضا او فیصله هم ډېره قیمتي وه یو زنانه په یو ګناه کې گرفتاره شوې وه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه او فرمایل دا په درو باندې وهي ځکه په دې باندې حد ثابت دی دا هغه زنانه په ګیړه باندې ماشوم حضرت علی رضی الله عنه وتا عرض کو یا امیر المؤمنین یو گزارش کوما د دې زنانه په ګیړه باندې حمل له هغه خو بی ګناه دی اخو ګناه نه ده که تاسو دې زنانه له دا سزا ورکوئ نو ماشوم به مړ شي خون به هم په غاړه شي مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت الله علیه لیکلی دي عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل لولا علی لهلك عمر که حضرت علی صاحب نه وی نو زه به اوس دلته په دې مسله کې خطا شوی وم د خپل رای نه رجوع کړو دې ته وفرمایل چې کله ستا دا ماشوم وشي نو بیا به ځان قانون ته حواله کړي او د اسلام دا سزا او پتا باندې جاری شي حضرت علی سے فقیه امتو و اقضاهم علی پر ټولو صحابو کې بهترین فیصله کوونکې حضرت علی المرتضی دی دا هغه د وفات قصه راځي حضرت علی صاحب چې کله عبدالرحمن ابن ملجم خارجي وهلو په توره باندې د سحر منزل روانو او دا هغه طریقه دا و چې منزل به کله تلو نو په لاره به خلکو ته الصلاة زي منزل الله مبخا د جمع ټیم نږدې دی دا आवाज به کو نو د سحر تیار وا او مسجد ته روانو دا ظالم وای زه د دې आवाज په تمه ما اتوره را سره وا چې کله مې دا आवाज اورېدو نو یې بس زه پوه شم چې را روان دی زه نو ملي زه ته پټ ناستم او چې आवाज یې بیا وکړو بس هماغه طرف باندې مې گزار وکړ حضرت علی صاحب په هغه غزار باندې ولګېد کله چې دی په دې باندې ووالی شو په دې توره د صحابه کرامو اخلاقو ته وګوره تپوس یې وکړو چې زه چا والی یم هغه سره م څه وکړو صحابه کرامو موجودو ملګرو ورته عرض وکړو چې خو موږ نیولی دی وایي ښه زما حصه چې کومه ډوډۍ ده هغه پرې وخورئ اطعموه من طعامي زما ډوډۍ په ده وخورئ او زما چې کومې اوبه دي په ده باندې وڅښئ که زه بد شومه نو زه به د الله حکم ته په ده کې بیا ګورم او که زه مړ شومه نو یو غزار به یې وهئ ځکه د مال یو غزار راکړی یو غزار نه زیاتي به بل نه ورکوئ بیا حضرت حسن رضی الله عنه مشر زوی و هغه یې راوغوستو وصیت یې ورته وکړو چې زه کله مړ شم مالا بتا غسل راکی او عام قیمت والا کفن براکی گران کفن بن روڑے مالا بس سادہ کپڑا کی بمی کفن کی ذکر ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوری دلی لا تغالو فی الکفن فإنه يسلب سلبا سریعا پا کفن کی قیمتی کپڑا میں استعمال ہوئی دا ډیر زر ختمیږي او کله چې تاسو زما جنازه اوچته کوي نو ډیر په تیزه به هم نه ځئ او په کلاره به هم نه ځئ په درمیانه حال کې به روان یې که چېرته زه نیکعمله یم نو تاسو ما هغه خیر ته وړاندې کوئ کوم چې ما ته تیار شوی دی او که چېرته بدعمله یم نو یو شر دی چې تاسو به د اوږو نه هغه لرې کوئ والعیاذ بالله
څومره لوی عاجزي پکې وه څومره لوی خدا خوفي پکې وه د الله نه یره د قیامت د حساب کتاب نه یره علی المرتضی باندې په دنیا کې د جنت زیره راغلی و عشره مبشره کې دا د صحابه کرامو زندگی وه او دا خاتمه وه زمونږ دا ایمان دی چې الله د صحابو ناراضي دی مونږ چې د صحابي نوملو رضی الله عنه وسره وایو د دې مطلب دا دی چې زمونږ دا عقیده ده چې د حضرت علي صاحب نه الله راضي دی دا مونږ دعا نه کوو چې الله ته راضي شي نه بلکې دا مونږ خبر ورکو چې حضرت علي رضی الله عنه هغه سره هغه بنده چې الله ته راضي دی حضرت عمر رضی الله عنه هغه عمر هغه الله چې ته راضي دی او الله اعلان کړی دی چې ته راضي حضرت عثمان رضی الله عنه هغه هستی چې الله ته راضي حضرت بلال هغه هستی چې الله ته راضي کستا سو خیالي مونږ د حضرت علي رضی الله عنه سره د عالمانو نه اورو چې کرم الله وجهه مسروي ځینې علما وای کنه وای علی کرم الله وجهه د حضرت علی رضی الله عنه سره او د هر صحابي رضی الله عنه سره رضی الله عنه ویلو کې ثواب زیات دی او کرم الله وجهه جائز دی دا اصل کې د علی صاحب ځینې دشمنانو ظالمان هغه ځان ته مسلمانان ویلي او خوارج هغه به د حضرت علي صاحب بے ادبي کوله نو حضرت علي صاحب پسې به پوچي او د سپکاوي او د بے ادبۍ خبرې کولې نو د علي صاحب مبارک نوم به چې کله واغستو نو ویل به علي قبح الله وجهه نعوذ بالله من ذلك نو مونږه دغه خوارجو د قصد کرم الله وجهه الله دې معزز کی عزتمن کی داغه مخ باقی کرم الله وجهه نغوره طریقه دادا چې رضی الله عنه وسره وایو کرم الله وجهه ویل جائز دی او رضی الله عنه ویل مستحب دی دې کې ثواب دی الله پاک دې موږ د ټولو صحابه کرامو اهل بیت اولیاء او صالحین سره مینا کوون کې وګرځي د صحابه کرامو اهل بیت د بے ادبین مو الله محفوظ ساتي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین